د بی بی سی پښتو لایو خپرونې ته ښه راغلاست. زه اظهار الله یم. دا وخت په سوات کابل ګراوند کې موجود یم، کوم ځای چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې دغه ولسي غونډه پیل شوې ده. په ګڼ شمېر خلک ورته راغلی دی، د بېلابېل سیمو نه، د ملکنډ ډیویژن، د دیر، د چترال، د سوات ځایي خلک، د وزیرستانه، د جنوبي اضلاع نه هم خلک دغه ولسي غونډې ته راغلی دی. تیاریانې شروع دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران منظور پښتون، محسن داوړ او دغه ملګري لا نه دي را رسېدلي، را روان دي او څه خلک نور هم را روان دي. دغه غونډې ته هغو ته انتظار دی. د هغې نه پس به د دغې غورځنګ مشران خبرې کوي، وینا به کوي خلکو ته. زموږ سره څه مشران موجود دي. د سوات چې کوم دغه غونډې را جوړه کړې ده د هغې منتظمین هم موجود دي، خبرې به ورسره کوو. سید عالم محسود صاحب را سره موجود دی، د هغه سره خبرې کوو چې په دغه غونډې جوړولو کې څه ستونزې خو نه وي راغلي. سید عالم صاحب، تاسو دغه غورځنګ ته د ډېره مودې راځي چې دا پیل شوی دی، ورته ګورئ. څه وایې دغه د سوات غونډه چې را جوړه شوې ده دغې ته په کوم نظر ګورئ؟ د سوات دغه غونډه د محکومو مظلومو پښتنو غونډه ده او دا په داسې حالات کې را جوړه شوه چې څومره ریاستي دهشتګردي په دې جلسه کې شوې ده، د دې جلسې د منع کولو دپاره شوې ده. داسې والله که ما ټول ژوند کې چېرته لیدلي یا اورېدلي وي. یعنې اندازه وکړي چې زموږ د غدارې پوسټرې ولګولې، بیا زموږ خلاف یې جلسې وکړې، زموږ خلاف هر هغه انسان چې چا د دې جلسې دپاره کوشش کړی دی دی ورته ورغلی دی، جنسې ورغلی چې تا سره به ګورو. په جوماتونو کې اعلان وکړو چې دا د فضل الله نوی شکل روان دی، که څوک د جلسې ته ورغې نو بیا به در سره ګورو. داسې هم ورته ویلي شوي دي چې که جلسه وشوه دې نه پس به دې اوچتوو. نو د دې باوجود دومره زنانه دومره اولس راتلل دا ثابتوي چې انشاءالله تعالی نور موږ د ریاست دهشتګردي نه منو، نور موږ ته دا اجازت نه ورکوو چې دې زموږ خلک غایب کړي، په پیکټونو باندې چکپوسټونو باندې بې عزته کړي. نور زموږ معدنیات، زموږ ځنګلات، زموږ وطن زموږ دی. موږ په دې سوات کې نور د فوج چوڼي نه منو. موږ دا سوات په حقیقي معنو کې هغه ځای ته بوتلل غواړو چې کله چې چېرته دی و نو تاسو وګورئ د ونې سن چېرته لاړی، د مدنیات چېرته لاړل، دا پاسته خلک، دا خواږه خلک، دا څومره ټارچر کړل، څومره یې ویرول. نو انشاءالله تعالی امید دی چې امن به ګډي دلته. څنګه چې سید عالم صاحب او د دغې غورځنګ نور مشران په ریاست باندې دغه تورونه لګوي چې خلک بېدرګه کوي او دغه حالات که څه خراب دي نو د ریاست پکې هم څه نه څه لاس دی، خو ریاست دغه خبرې د دغه غورځنګ د مشرانو دغه تورونه په بېلابېل ځایونو کې رد کړي دي او وایي چې د ریاست ته اړخه داسې هېڅ قسم څه نشته. په دغه سوات کې که ترهګري وه نو هغه هم ریاست ختمه کړې ده، هغو اپریشنونه کړي دي، خو د غورځنګ مشران دغه تورونه په مختلف دغه څومره چې جلسې وشوې په دغه کې دوی لګوي. را سره دی د دغه سوات د غورځنګ او د دغه ولسي غونډې یو منتظمین یو ښځه را سره ده، مهناز. هغه نه پوښتنه کوو چې ښځې مهناز ډېر ګڼ شمېر ښځې هم مونږ ګورو، که زموږ کیمرمین تاسو ته وښایي ښځې هم راغلي دي. څه فکر کوئ په سوات کې دغه غونډه پیل شوې ده د دغه ښځو غوښتنې سره چې دا په دومره ګڼ شمېر راغلي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جی زمونږ خو دا نن چې په دې ګڼ شمېر باندې دا کمې ښځې راغلي دي چې دا د دې دپاره راغلي دي چې دا د ډېر تکلیفونو نه تېر شوي دي، د ډېر حالات دوی برداشت کړي دي. د 9 کالو نه تقریبا هم دغه شان دي. په دې کې زیاتر هغه زنانه دي چې هغه کونډې شوي دي، بعضې هغه زنانه دي چې د چا رونه نشته تر اوسه پورې لاپته دي، د چا خاوندان لاپته دي، د چا رونه بچي ټول لاپته دي. نو هغو د خپل درد اواز دپاره دلته راغلي دي. هغو دا ډیمانډ کوي چې کم د پښتون تحفظ مومنټ چې جوړ شوی دی، کم اواز چې دوی اوچت کړی دی چې دوی زمونږ ملګرتیا کوي په دې کې او دغه ډیمانډ کوي چې زمونږ دا کم بچي زامن، کم رونه خاوندان د دوی سره چې دوی اغستې دي نو هغه دې عدالت ته کي چې که فرض کا دوی باندې جرم ثابت شو نو دوی له دې سزا ورکړي، که فرض کا دوی بې ګناه نو دوی نور په خپل ځان سره بې ګناه نه ساتي او دوی راپرېږدي. دغه میناس چې څنګه ویل چې دغه خلک راغلی دی، څه خلک یې بېدرکه دی او غوښتنې کوي چې ریاست دې زمونږ مدد وکړي چې څوک هم بېدرکه دي هغه دې را پیدا کړي. را سره ولاړ دی د آرمي پبلیک سکول چې کومه پېښه رامخې ته شوې وه
د هغې په هغې کې یو ماشوم چې شهید شوی و د هغو پلار فضل ایډوکیټ راسره ولاړ دی په دغه غونډه کې ګډون کړی دی. فضل څه ګورئ دغه غونډې ته څه نظر کوو؟ داسې کار دی چې د حکومت د حکومتي ادارو چې څه قسم د پاکستان او په خاص توګه باندې پښتنو سره کم ظلم او جبر کړی دی زه دې ته ریاستي دهشتګردي ویمه. مونږ بذات خود د آرمی پبلک سکول په دې واقعه کې شهید شوي میندې او پلاران دا ګڼو چې دا ظلم او دا جبر مونږ سره د دې ریاست کم